سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ د هغو افغانانو د درپېژندلو په لړ کې چې ما هوډ کړی و چې درپېژنم به یې هغه افغانان چې یو ډول الهام ورکوي نورو وطنوالو ته نن د یوې سپورتي څېرې سره غږېږو داسې څېره چې د ماشومتوب نه یې د سپورت سره مینه وه او خپل مطلب ته هم پکې ورسېده اوس په لندن کې دلته د ویمبلې په سیمه کې ویمبلې خورا مشهوره سیمه په دې ده چې دلته یو لوی سټیډیم دی چې شاوخوا 1,00,000 کسان پکې ځایېدلی شي مهمې سپورتي لوبې کیږي او د همدغه سټیډیم په څنګ کې د خپل کلب دی د سپورت کلب پلمه مې استاد عمر زازی دی او دی تر قهرمانۍ پورې رسېدلی دی د اروپا تر اتلولۍ پورې په تیکواندو کې دا چې نور څه کمالونه لري او څنګه یې دغه سپورت ته مخه کړه دا به دی خپله راته ووایي استاد اول خو ستړی ماشې جوړ ته کړه ستړی ماشې بسم الله الرحمن الرحیم تو یارانو دوستانو ته انډیوالانو ته زړه مینې مې انډیوالانو ته ټول د سلامونه ورسېږي ډېر خوشحال شو چې ته راغلی یوه ستوری یو ته پوه شوې الله ډېر شکردار چې نظامات یې وکړه چې دلته راغلی نو ته ته وایې څه رقم دی دا سپورت شروع که دا معلومېږي چې ډېره مینه دی د مخکې چې زمونږ راغلو داسې معلومېده چې دا خلک تا سره مینه لري او ته له دوی سره او دواړه تاسې بیا له سپورت سره دا سپورت مینه دې څنګه شروع شوه دا سپورت یوه مینه ده چې خدایي درکوي دا داسې شی دی چې تلنت الله درکوي داسې شی نه دی چې ته وایې چې کار نه کېږي چې انسان زحمت ووسیله کار کېږي ځکه کوم زحمتونه چې موږ سپورت کې راغلل او کومې زحمتونه مو چې وباسل هغه یې درته پوره کوي هر نګونه لکه اوس مثلا چې غواړې سپورت داسې شی دی چې ته ډېر ارام ساتي او ډېر خوشحاله ساتي ژوند زندګۍ کې ډېر عملونه دې ورځوي خو دا خو به وروسته راته ووایې له هغه نه مخکې چې ته په دې نه وې خبر ځکه تا مخکې کیسه راته وکړه چې ته وړوکی ماشوم وې نو هلته خو ته د سپورت په ګټو هم نه وې خبر څنګه دې دا مینه ورسره پیدا شوه که حقیقت ته وایي زه ډېر وړوکی یم نه پوهېږم د مینه مې کوم ځای نه پیدا شوه زه به درته داسې ګاډۍ 3-4 جمع درته وکړم داسې جالبه به وي ځکه چې زه ډېر وړوکی وم پلار به وایي چې ته به فوټبالر کېږې ته به فوټبال کوې نو پلار ته چا څیلی شو پلار به دا سپورت رسمي سپورت یې شاپ کړو ځکه ټول کاروبار و تجارت و سپورت مینان به یې څوک کېدل دا ویلې چې کولې به یې سپانه ورکول زه ډېر وړوکی زه به پټ تلم چې جومات ته زه به جومات نه پټ چېرته تلم تیکواندو زه جومات ته به نه تلم زه به تیکواندو کلاب ته تلم ډېر وړوکی وم یعنې فوټبال سره دې مینه نه وای تیکواندو سره وه تیکواندو اول مې سپورت سره مینه زه هېڅ نه پوهېدم چې تیکواندو بوکس دا شیان څه شی دي که حقیقت درته وایم زه نه پوهېدم تش سپورت سره مې شوق جومات ته به تلم جومات ته به تښتېدم تیکواندو مې به کوله او پلار به دې نه و خبر هغه په فکر کې ته فوټبال اول به داسې وایي چې هغه فکر صبح وخت مې جومات ته تللو که نه وړه چې جومات ته ځو جومات نه به مو کله کله تښتېدم تیکواندو مې به کوله هفتې کې مې 3 ورځې غواړم باید ډېر وړوکی یم که 2 ورځې نو هلته مو سپورت کوله کارتینال کې یو استاد و په نوم دي لطیف ځکه غلط نه شم دا کارتینال کې پاس منزل کې تیکواندو لرله ما ډېر ته په تلاش وکړو ما ته کمربند نه کوله زیر کمربند یې ما ته نه کوله چې ته وړوکی وړوکی ته څه یې کوې دلته زیر لیاقت دې لرل لیاقت مې لرل هر شی مې زده و تخنیک هر شی ما ته چې ته وړوکی ته اجازه نه لرې ما ته یې خوند نه کوله چې وړوکی وي که نه پوهېږي نو دنه راغلم بوکس ته راغلم مزي کلب کې بوکس کړم اول صنف مکتب کې وم دا به کوم کلونه وو دا د نجیب د کارمل وخت د کارمل نه مخکې دا وخت او بیا لاړې هغه ته بوکس ته بوکس ته راغلم بوکس ته چې لاړم بس بیا بوکس کې چې بوکس مو کوله پلار مې به د مازدیګر مونده کې چی ته بولو دا کار فوتبال ته بولو دا چمن وزید کوم فوتبال کول نږدې مو تاسو ته خدا سپاس چمن موټر کې وګورم ماته کوزولم چې چې نشي چې دا ته فوتبال کوي ټیم کارګر کوي فوتبال کوله وړي کې په دا ټول کې فوتبال کوله نو چې پلان مې بوله چې پلان مې ډارو باکس بوکس ته نه ته مې بوله یا وشي مې ځان څه کوله چې پام یې خوګره یا زینه شم کوه استاد ته دې ویز ورز لګي ورولم پټې دم بدنه بس آلته مې پولونی کوله چې بیا کله مې پلان مې پوه چې دا بوکس دا شاور کې چې نه وځي او وخت به مې وایي نو ولې تا پلان اتمن د اولاد په خاطر هغه ډاډې چې خود نشي کولې نه دا بل تاسو نه خو څنګه کوي دا وایم اینو وختو کې رسې خبرې نه ده چې ته چې تجارت کوله کاروبار کوله د شان کې څه نه دوی لپاره دومره معنادار شی نه و
بوش نه به دې شي کول دوی چې تجارت او کاروبار کوي بس دا مهم دوی دا سپورت مو نو بیا د پلار عکس العمل دې شی و چې هغه خبر شته بوکس کې ولا لري نه پاتې وسته نو دلته خو بیا هم پرې دې نه کوله خو نه دا د چیرو واست ما ایمو پلار مو ته په دې کې ورته شي کې چې ته پیلوټي پیلوټ شتا بیاي اته مو د دوی له چارج پیلوټي او خبر نه چې مو اته تیکوندو کوله په تیکوندو کې ما لکه کوم ټایټل نه و اولین خارجه او زه فکر کوم چې زه مو ټایټل راوړم د مسکان کوله کوم ځای ته ورسېدې په تیکوندو په تیکوندو کې مو ډېر په شهر راوړل ټول ټایټلونه مې راوړل تیکوندو کې میچ بوی نه راوړل به تیکوندو نه په دی وخت کې دا فلمونه راوړل جوړ کړم فندا فلم راوړل دا لګتي و دا ژوند په میچ تا چی نیا کوي دا بل شي بیا کې بوکس مې شروع کړ نه نه د کراټې سره هغه تیکواندو کې خو ته قهرمانۍ ته ورسېدې اروپا ټول قهرمانۍ د دنیا قهرمانۍ تیکواندو لره د اروپا د دنیا قهرمانه په کوم کال کې دا په 90 کې 1991 د څو هیوادونو یعنې د ټولې دنیا کاچې ته جګېدل اروپا کې لکه هالند کې ښایي جرمني کې ښایي ایټالي کې ښایي هالند کې ډېر جګېدل جرمني کې ډېر جګېدل دا ته ډېر جګېدل نو اولمپیک ته نه اولمپیک کې د شوله ده لوګو نه ده تیکوندو خو مشته به اولمپیک ته راوړل نو تیکوندو دې بیا پرېښوده تیکوندو مې بیا پرېښوده بیا د کیک بوکس شروع کړ کیک بوکس نه بعد مې تای بوکس دا کیک بوکس لږ راته ووایه کیک یعنې کیک داسې دی هم لکه د اجازه لري هم لوسته کیک بوکس داسې مثلا عارف دي چې پاور نیول یو حرکت لري یا بوکس وایي یا لکه ته وایي چارج وایي بیلګون وایي هر شی یو تخنیک اجازه لري یو بیا کیک بوکس ته بوکس دا ډیفرنس دا د اروپا چې دی لري نه فایټ کوي تانایو چې دی ډېر نه دی فایټ کوي دا مو دا فایټ ته کیک بوکس کې چې تو اوس لکه البوم د شان نه اجازه نه لري بیا ته بوکس ته فول اجازه لري که خپل ونه لاسې په نو کې کار شو کوي ته د شي کې دا ډیفرنس دی دا اوس دا راستا شاګردان چې دا سپورت کوي دا څه ډول دا کیک بوکس یې نه میکو دا پری وخت کې سیمه نه مو کنه ته بوکس کې بوکس کوم توس چې روغه کې ته بوکس وو تای او د کیک بوکس او د تای بوکس منځ کې څه فرق دی یو څو هالیګوډ لکه اوس مثلا دی کې بوکس کې درالې شون از سویپ کې لکه خپاته و کې شون یې وای کنه ته بوکس د اجازه نه لري او ته بوکس ته البوم اجازه لري کې بوکس نه لري او دا شون کې تعالی کې مثلا کې چې چون ولا کوي چپای لکه موږ چې په ونی چپا کوي چې کې په ته بوکس اجازه نه نو ته اوس د دې استاد ولې تر کوم ځای پورې کې ورسېدې خپل د چې کاوه مو خپل په شي په رستور کې امه سره دی نو ګران مې سره دی دوه سره د خپل د انګلستان د نېشنل ټیم نو کله دې بس کړه دا مثلا تاسو دا د قهرمانۍ لپاره جنګېدل لکه تیکواندو دې مخکې وکوله کیک بوکس یا عادي بوکس کله داسې حالت راغی چې نور دې بس کړه او خپل شاګردان روزي داسې وه چې کله وړه پیدا شوه نو جنجالونه ډېر وو دا رژیم نشو نیولی چې کله چې فایټر وي چې غواړي د دنیا قهرمانۍ شي چې وی غواړي ډېر پاسوانۍ کېږي څه شی پکار دی دې ته دوه درې شیان مهم شي زه آرام صحت او فوکس دا درې شیان خوراک ښه شی دی دوی خوراک کار نه کېږي خوراک داسې شی دی چې خوراک خو سبا کې کاروبار دې رسونېږي سټرس پر نه لري جنجال باید مصرف ډېر غواړي چې ته په ځان ډېر مصرف کوي مصرف هغه غواړي او حوصله یې غواړي نو معنا دا چې خواران نشي رسېدی یو دی نه کوای شي هیڅ انسان نشته چې وایي چې زه غریب یم نشم کولی زه تا ته دوه درې مثاله درکړم په دنیا کې ټاپ ترین کانر مګریګر اوس ملټي میلیونر دی کانر مګریګر زه داسې پېژنم دی په کور وخت کې چې د بس پیسې نه لري چې بس خپله د کنسول ژوند زندګي لره دا ژوند زندګي د خپلې مور کورنۍ دوی کنسول ژوند کې زندګي کوله د معاش ستندر کې ژوند زندګي یعنې دا مهمه نه دي پیسې شی مهم دي تا وویل چې دوه درې مهم شی چې فوکس وي چې خپل ځان ته توجه خپل ځان ته هیڅ وخت ته باید بل څوک کاپي نه کړي ته باید خپل ځان ته برانډ ځان ته یو ابتکار ولري خپل ځان ته باید خپل ځان خپل دونه ځان یو کنه موسي چې زه خپل یو شی کوای شم دا خو د یو شی بیا ډېر زیارکښ وي زیار وباسي په ځان کار خپل ځان په دا ډېر کار نه ډېر او دویم قدم دا دی چې ته باید ژوند زندگی کې ډېر وړو شیان دي خوراک سره دې پام وکړي چیکاک سره دې پام وکړي
خپله تعلیم کوي سره کوي او دا ډیسپلین هم ډېر مهم دی ډیسپلین په اولین قدم کې ډیسپلین و ډېر همبل وي باید وخت هم مثلا کوم تاسو پنځه وخت لمونځ کوو داسې باید ټریننګ کې اوسي او حوصله ولرئ حوصله خدای متوازن حوصله هغه ته پیدا کړي چې مایند گیم ولري چې مغزه دې سخت تمرین کار کوي ته باید مایند گیم ولري بودی دې باید اجست کړي موضوع سره ځکه موضوع او بودی اسمون د ځکه پات لري دا انسان دی په خپل ځکه لکه دوا عامل یو بل څه نه لګي او کله چې اجست کو هیڅ څه نشي وته خو مخکې تا چې د خپلو شاګردانو ته مثلا تمرین ورکوده ما چې ولیده ته کله کله په دې په کار کېدلې مثلا چیغه به دې په وکړې له یوې خوا ته وایي سړی باید ډېر متواضع وي ارام وي خو له بلې خوا ته به په کار شو نه هغه په داسې دي ته باید هر انسان ولري هغه ته ته باید خواږي وایي یا پیږي ولري ته باید کار وکړي چې وکړي انسان رونه شناسي باید ورسره وي ښه استاد باید ته انسان ولري چې دغه انسان چې ته ضرورت دی هر انسان بله کم دی اوسې ما خپله ماشاءالله شپې وړه دي هر شپې وړه مې بله کم شی لري موضوع وړه دي چې وښودل په دوی کې هم څوک سپورټ کوي ټولې کوي همدغه ستا سپورټ کوي نه دوی خپل ما داسې پلار مو په زوره په ژوند دغې کې مې لیدلي چې دا وکړه دوی خپل شوق نه کوي خپله یې فوټبال کوله یعنې داسې نه ده چې ته یې فوټبال ته پرېنږدې که نه لکه ته یې زه په ژوند نه برعکس ته خو یې فوټبال ته تشویق تشویق دا داسې وه چې ژوند زندگی کې ډېر بوري پورې چلنې چې هغې کې کامیابېږي اولادې ته باید وخت ورکړي اولادې سره باید ټیټ شي جګ شي اولاد سره باید داسې ونه چې زه یې تا پلار یم ته یې موضوع چې څه یم هغه کوله ته باید ښه ملګری ورسره لرې څومره شاګردان لرې اوس نن سبا که څوک درته یو دوه لري به لرم نه خو دا خو دلته ډېر دي څنګه مطلب دوه لارې شاګردان ته څه معنا ده نه داسې دي دا چې څوک د دې چې زه دومره شاګردان نه پرېږدم هغه ته یې شی ته معلوم نه دی که زه درته چې زر دانې وي د درو جام شم که درته څومره ډېر دي افغانان هم شته درسره ماشاءالله افغانان سره دي زه افغانانو سره پټیکل افغانانو سره زه دومره کمک کوم فعلا د اوس مثلا څه کومک که څه اوس یې تاسو خپل افغانان دي دلته نه دي راغلي خو دا دوی خبرې بیا وروسته ته وکړم مثلا نه وي افغانان راغلي بېچاره پیسه نه لري سپورټ شوق لري دلته چې تخفیف ورکوي نه یې تفریح پیسې نه بیخي مفت مفت چا خبره وي چې دا د اوس دا چې او کوبیک کې دی څلور پنځه خو دا چې نه وي چې دا زموږ کتونکو ته جنجال جوړ کړي ټول به را روان وي چې مفت نه زه کوشش وسه کوم افغانان سره څومره چې زور مې رسېږي ورسره کړی مې دی ورسره کوم یم ایمو خپل افغانان چې هر کونجې کې وي که ما ته افغان مانو شی دي څلور کونجې یو افغان ما ته دا مطلب نه دی چې دا هېڅ هغه نوم یې نه ښه ځکه زه یې وینم ورسره او نجونې هم جنکۍ سره ما سره ډېرې جنکۍ دي اوس اوس بلوډ چې مونږ درې منزله دی د اول منزل دی دویم دی درېیم بل منزله دی موږ سره جنکۍ شته په اوس منزل کې چې دا هېڅ کمران نه لري ځکه موږ تاسې خپل افغانانې ښځې چې دي هغه ډېر په حجاب کې چې خلک دي هغه نه غواړي چې کلبرداري وکړي یا څوک شی وکړي هغه دې دا اپورچونیټي ورکړي لکه مسلمانانو ته هلته تمرین کوي استاد یې ښځه ده یعنې ته نه ورځې هغوی ته نه چې ما وغواړې زه نه ورځم یعنې هغه شرایط یې په همغه چوکاټ کې ورته برابر کړي بالکل مثلا زه یو شی چې نه غواړم ول تو نه غواړې چې ته خو ما اعتبار لري مې تو اعتبار خو ما ته سر دی چې تو اعتبار خو نه خورم دا راته ووایه چې په آینده کې د پلانونه څه شی دي همدا رقم به دوام ورکوي نه یوه په آینده کې ماشاءالله چې ګوره غواړم چې شاګردان مې مخته لاړ شي لکه کوم ځایونه چې ما نیولي په دنیا کې هر څه کې وجنګېږي ښکلي ټاپ کلاسو کې وجنګېږي په کم وخت کې په خیر سره ما ووایه وایي چې ووځي وکړي او دا داسې پلان هم شته چې اولمپیک ته یې ولیږي شاګردان ما خو څو تارګېټ لري چې کوم په خیر سره اولمپیک UFC بلاتور وان چمپionship DFL دا ټول ته وایي یعنې څومره وخت به ونیسي چې ستا هغه څوک چې ته یې روزې هغه اولمپیک لوبه ته لاره پیدا کړي څو کاله به وخت ونیسي هغه څنګه سوال چې ورسي او فکر وکړي چې دونه تر درو کالو پورې چې نفر زمات وسي ځان رسوي شي ټاپ کلاس ته افغانان داسې څوک شته چې هغه ورسېږي دونې دي خو تکړه وکړي سره نیو د څه شو هغه وکړي چې هغه زیر جمعې وسي هغه خپل هغه ځان وګوسي هغه وکړي چې ګیره لري ماشاءالله هغه تکړه وکړي شپې به ودان افغانان یو خپل افغانان دي رسوي ځان په کومو برخو کې فکر کوئ چې څه به دا درې ډولې چې دي بوکس کې دي دا درې ډولې چې دا MMA دي ځان وګوسي
دا ام ام ای څه دی؟ MMA داسې شی دی چې میکس مارشل آرټ دی. میکس مارشل آرټ داسې دی چې ته باید ګراپینګ دې زده وي، بوکس دې زده وي، لغته دې زده وي، پلمه دې زده وي، ګراپینګ دې زده وي. هغه چې میکس کې هغه ته دوی MMA. او دا هغه خو مراته وایي مثلا دا اصول چې په نظر کې نیول شوي دي مثلا په دې ځای کې وهل مه کوه هغه قانوني باید شي. هغه ټول چې ته کله سبق ورته یې هغه ټول چې هغه درته ښیي چې اوس مثلا تاسو یوه برخه تیوري ده، تیوري ورته وایي که نه بیا عملا ورته اوس مثلا زه درته وایم ما چې ماسټر ډیګري اخیسته ما ته ماسټر ویلي چې ته درې تخنیک زده دا درې خو ما ته زده څلورم ته وښیه چې زه تا ماسټر کړم هغه شپږ میاشتې اوته میاشتې یو کال داسې چې ټیوشن وایي زده کړي چې ته هغه ته وښایي چې دغه څه ما دا ما ډیولپ کړی داسې نه چې یوټیوب ته کښېني کوپي کړي ته وایي چې داسې دا ما خو دا ځینې شیان چې دي زه نه پوهېږم ته راته وایي چې نوم یې شی دی هغه کیک بوکس دی که څه دی کیک بوکس آفرین هغه خطرناک نه دی نه او ولې په افغانستان کې خو منع کړی دی وایي دا ډېر هغه دی ظالمانه حرکتونه لري زه دا MMA کشي کې باندې کړی افغانستان کې چې مور دې څه کړه کاوه اینو تاسو باید داسې فکر وکړو خو موږ تاسو باید یو بل ته لاس ونیسو یو لاس ورکول داسې یو بل ته باید غېږ ونیسو که موږ تاسو یو بل ته غېږ ونیسو کمیونیکیشن وکړو موږ تاسو ژوند زندګي کې باید اغېز نه کړو موږ تاسو همیشه منفي ته سترګې غړوو او مثبت یې نه کړو منفي کارونه چې دوی کوي باید موږ تاسو کومک وکړو چې مثبت یې مثلا زه درته دوی لکه اوسئ چې ښځو ته اجازه نشته مکتب کې نشته په کوم کونج دنیا کې زه په درسته دنیا کې ګذر شي مرکه ته وښیه چې زه درته یم چې ځان ته نه یم لاړی او چا سره لیدلی یم یا ټیټ یم چې هېڅ فرق نشته د دنیا ښایست چې دی د دنیا ښایست الله موږ تاسو ته درکړی مور دی خور دی ښځه دی دغه نه ښه شی په آباد دی دغه نه ښه شی په دنیا کې شته خو خیر دا د سپورټ په برخه کې یعنې خطر نشته په دې کې چې دی دا ژوند زندګي کې هېڅ شی خطر نشته ځکه چې ته کله یو تمرین کوې لکه اوس مثلا یو مثال درکړم ته ماته یې چې خط وایه چې زه الف بی مې نه وي زه خط یې شم خو سپورټ هم داسې دی ته باید شی زده کړې چې کله شی زده کړه دفندیا کولی شي اوس مثلا هغه دفاع یې کولی شي هغه حرکت یې کولی شي که پام وي مخکې و چې کوم حرکات کول چې کوم حرکات یې ضربه یې لري دفاع یې باید زده کړې ضربه یې باید زده کړې د دې نه د ویره نشته چې دا ستا شاګردان چې مثلا دا شیان زده کوي مثلا د دې نه ناوړه استفاده وکړي او څوک چا ګزار وکړي چا برید هغه په ژوند زندګي کې هغه استاد سره تعلق لري چې څه رقم مینه ورسره کوي څومره محبت شروع کوي او څه رقم تربیه ورکوي ایمو اولین قدم چې دا دی ډیسپلین ایمو ډېر مهم دی ماته ډیسپلین چې د خپل د مور او پلار قدر دیوانه پاتې ایمو قدر نه کوي دا شیان هم ته ورښیي شاګردانو ته چې څه ډول حرکتونه وکړي څنګه حوصله وکړي په کومو حالاتو کې دي حالات زه ته ډېر داسې خپل د اوس بسم الله د دوه هفتو مخکې جامې درته وکړم یو کې راغلی وه درته لکه غواړم باندې ما کې ما څه درې ورته تمرین کړی که څلور ورته تمرین کړی خو دا وکړې درې څلور میاشتې ورځ په کور وم د چاکانو سره ګرځېدم مور یې ورته ویلي چې ته دا کلب ته لاړې نو راځه چاک شو مور دا ته وویل چې پلانه خدا ته ما سره ورسره 50 نفره دي 15 نفره دي مور زوی دې زه نه پېژنم چې کله راغی مو یو شاګرد چې هغه نه وکړي چې راغلی د مور یا مور ډېرې کړه ما ورته وویل چې سپوز وشه کښېنه په مشکل لري زاره که مشکل ما کولی شم ځکه مو ساره که مور کې دي چې هغوی ته غېږ نیسي هغو میندو پلرونو ته ستا پیغام څه دی چې ډارېږي مثلا ستا پلار ته ځکه خلک نه راولي چې وایي چې کېدای شي له کاره وځي وخت ضایع کړي یا څوک ووهي یا دی څوک ووهي که نه فکر کوي چې دا بې ځایه اندېښنې دي بالکل دا داسې دنیا ده چې هېڅ هغه ته ویلی نه شي چې کله ویل شي لکه کوم کوڅې کې چې ور وګرځي بېګا کوڅې کې څه خبره ده غږ کوم کابل راځي نه خپله بوی کوي چې ویل شي به څه وي یا به اوس دی نو تعلیم د سپورټمن اخلاق همیشه هم وي ډېر مهم دا دی چې انسان باید خپل ځان ته سترګې وغړوي لکه اوس مثلا یو اولاد ته ما ته خپل اولاد راولي چې درته یو شی ور زده کړه صحیح دی که نه زه باید داسې شی ور زده کړم چې سبا ته مو په سړک شي چې وایي چې والا کور دی والا ښه دی ادب ته زده کړه که نه یې مور او پلار خبره خو څوک نه مني که څه زه د دنیا قهرمان یم کله کله زوی ته مې خبره کړم ماته خوند او یو بل چا ته چې ما بې چا داسې ډېر ځي چې راته څه خبره ده چې د استاد سره خبره وکړه پلار دې ژوندی دی پلار مې پاک سره ډېر څه فکر کوي که اوس پلار دې ژوندی وای دی به هماغه فکر کې وای چې ته یې له هغه نه منع کولی او که نه کله چې مې پلار ژوندی و
پیدا چې ما سپورټ کوم او زه ډېر سپورټ کړی یم د آر نه ګونه مثلا مو پلار مو نه ډېر نږدې وو لکه ښه یار مې خو ده خپله سپورټ نه کوه د خپل سپورټ نه کوه د خپل سپورټ څه شوق نه خو اوس که ژوندی وی حتما به افتخار کوه په تا باندې ما ته افتخار کوه چې ژوندونه مخکې د مټار ته کار کوه راکړو ایمور ډېر ما کړی موږ د وخت خبرې چې کړې تش کوندې مو خدای په مونږ نه کړی باندې په هغه وخت کې ته قهرمانۍ ته د دنیا قهرمان وي چې پلار دې ژوندی و او دی خبر شو له دې او حتما به خوښ خدا به شو کوم همیشه لکه زه چې پلان افتخار کوم به او چې رسېدلی محموده برکت که دا یې نه وای زه به دا کوم اولاد باید خپل پلار افتخار وکړي بې پلاره اولاد هېڅ شی نه زه یې بڼ مسوا دی که پلار نه دې نوم لري که اولاد دې څوک دی نه کلی مو نوم لري ولس مو نوم لري ژوند مو نشي پلار نه خوږ چا په دنیا کې هم نشته پلار مور باید قدر وشي پلار مور باید داسې قدم واخیستل شي چې هغه ته سترګې ورغلوي که دا یې نه وه زه به درته په ژوند کې نه کوم زحمت چې دوی موږ سره وباسي الله د بختور سړی چې مور پلار قدر وکړي هوښیار سړی هغه دی چې مور پلار قدر وکړي نو ډېره مننه فقط آخري پیغام غواړم چې ستا نه دا ځوانان واوري هغه ځوانان چې مثلا د سپورټ په باره کې لا هم شکمن دي یا برعکس هغه ځوانان چې سپورټ کوي هغوی ته د پیغام څه دی څه باید وکړي څه ډول رویه وکړي او څنګه د کامیابۍ پوړیو ته ورسېږي مو هغوی ته دا پیغام د څلور کونجې دنیا ته چې سپورټ داسې شی دی ډېر شیان نه دي باندې کوي زه اوس مثلا چې ته وړوکی وي تا موضوع بله کار کوي که ته سړک ته وځې تا نه ډېر ښه استفاده کوي خلک غلط پلیږي چې ته کله سپورټ وکړې تا ته هېڅ وخت نه لري چې په سترګې ورغلی تو نه هېڅوک استفاده کولی نه شي ته پښې لرې استفاده کوي صحت ته دې ښه دی موضوع یې ارام وي سبق ته دې موضوع شاپ وي چې څومره ته سپورټ کوې او وینسز دې نور ډېرېږي سپورټ داسې شی دی چې ضرورت نشته نه سل مریضۍ بالا کوي که مشتون دی که کشتون دی سپورټ داسې شی دی لکه دعوا د دنیا دی دقیقا هماغه خبره ده چې وایي روغ فکر په روغ بدن کې وي چې بدن دې روغ وي فکر دې هم روغ وي او بله یوه وروستۍ خبره بیا هم د همدې ضمیمه دا ده چې زموږ ډېر ځینې افغانان تا ته معلومات شته چې لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې سپورټ وکړي هغوی ته دې څه پیغام دی ډېر ښکلی سوال دی که کسه اولاد سپورټ ډېر وراو ته کوي چې څوک سپورټ وکړي اول یې صحت ښه وي سل مریضۍ نه ورکوي وایي موږ تاسې وړیتوب ډېرې وړې وړې جنکۍ دي په سل مرض وکړي که سپورټ وکړي د مریضونو به هېڅ شی نه وي او مریضه چې وي نو خدای که تندرسته وي کار ښه کوی شي سبق ښه کوی شي خپل مرور نه ناست نه شي که جرات یې ډېر کوي چې څه خبرې ورسره کوي تاسو سمسي خبرې کوي او ژوند زندګي کې ښه ښکلی مخ ته ځي او سبا یې اولاد کېږي اولاد یې بله تکړه وي ځکه مور یې تکړه دی مور خو داسې شی دی اولاد داسې شی دی چې څومره سپورټ کوي عموما د ورکې ګټه دی او په ځانګړې توګه د نجونو دپاره خو که څوک داسې فکر کوي چې ګواکې شرایط برابر نه دي همدغه ستا د کلب نه نیولې تر ډېرو نورو ځایونو پورې دلته شرایط ورته برابر دي که لمبا ته ځي هم د مثلا د نجونو ځان ته ورځ ده ځان ته هاوس دی همداسې ستا په کلب کې هم ځان ته ځای لري ځان ته ساحه لري یعنې هغه ټول شرایط په نظر کې نیول کېږي داسې ده دوی چې هغه کوم لنډ فکرونه لري که نه هغه داسې وایي چې ولا دا داسې هر انسان یو انسان چې ښه انسان وي پاک انسان چې مکې کې لیکنه وي ولا که ګوته پکې لري انسان ته باید لیاره وي که اعتبار په وکړي لیاره ته باید د ښه لیاره د خرابه لیاره دواړه لیاره مې باید پوه شي ژوند زندګۍ کې ډېر ښکلي شیان لکه تا چې مثلا وایي دلته وزونه دي تنها ښځو پورې دي تش ښځه اجازه لري سړی ورتلی نه شي اوس مثلا مو پاس منظر کې د ښځو پورې دی زه خپله هلته نه څه خپله لیاره لري پاس کامره یې نه لري اوس باید ته پاس وکړ شي باید څه هېڅ کامره مې نه درته لګولې ښه ښکلی پاک صفا ښه ځای چې تش کلام ورکړي وایي اصلي خوشحالي مننه استاد عمر زازی ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ کامیابي درته غواړم په دې هیله چې نور هم وځلېږې او په ځانګړې توګه دا چې افغانستان ته دې افتخارونه راوړي دي دا د کامیابۍ خبره ده او نورې کامیابۍ درته غواړم ډېره مننه سپین تنې تونه د تا نیولانو نه یورانو دوستانو همکارانو نه او ډېر خوشحال شم چې دلته راغلی مو ته یو ستوری مو ته افتخار دی چې دلته راغلی زه هېڅ نه پوهېږم چې څه راکړم تا ته هغه کلمو څه درته وایم چې خوشحالۍ نه څومره خوشحاله یم چې ته دلته راغلی یو سپورټي لاس به سره ورکړو الله دې